ملګرو نن به پښتون افغان خبرې کوو. د پښتون افغان متعلق درې نظریات. یو نظریه دغه ده چې پښتون یا افغان د ابراهیم علیه السلام د بیبي کتور اولاد دي. دویمه نظریه دغه ده چې پښتانه یا افغانان د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد دي. دریمه نظریه دغه ده چې پښتانه یا افغانان آرین دي. څلورمه نظریه نن دور کې پرویز شاهین صاحب راایستلې دغه وایي چې نه پښتون یا افغان یو نوې نسل دی، یو نوې قام دی. خو زه هغې سره هیڅ اتفاق نه لرم. نو خبره دا ده چې دلته که موږ د تاریخ پاڼې ګورو نو خوشحال به وایي په ښایست باندې ختمه دا وینا ده چې په اصل د یعقوب کوم معتبر دی. نو دلته چې خوشحال به ویلي دي کنه هغه وایي چې د یعقوب علیه السلام اولاد د بني اسرائیل دي. نو دلته د پرویز شاهین خبرې تقویت ختم شو. عباسین صاحب وایي چې د پښتنو څو قبیلې داسې شته چې هغه آریا دي، ځکه چې په پښتنو کې ډېرې لهجې دي. او دلته عباسین زیاتوي چې حضرت سلیمان علیه السلام په خپله هم پښتون و، ځکه چې عرب اوس هم پښتنو ته سلیمانې وایي. او ځینې مورخین لیکي چې آدم علیه السلام هم پښتون و، ځکه چې آدم د ادا نه وتلې ټکې د ادا پلار ته وایي په پښتو کې، او ادې مور ته وایي. او نو دلته خو آدم علیه السلام هم پښتون شو. خدا خبرې یو ځان ته بیلي، ځکه چې که موږ تاریخ وګورو د آدم علیه السلام ژبه عبراني وه، او عبراني یعنی د پښتو ژبې خور ده. ملګرو عباسین زیاتوي چې ابراهیم علیه السلام چې کم ځای کې اور ته اچولی شوی و د هغې ځای نوم اوس هم اور دی. نو اور چې دی هغه د پښتو ژبې ټکی دی. نو دلته خو دومره معلومه شوه چې پښتانه واقعي بني اسرائیل دي. اوس راځو شجاعت ته. نو د یعقوب علیه السلام 12 زامن وو. افغانه بن ارمیا بن ملک طالوت اولاد ته افغان ویلی شي، او د کیس عبدالرشید اولاد ته پښتون ویلی شي. ملګرو تاریخ لیکي چې کله د بابل باچا یعنی د موجوده عراق باچا په یروشلم حمله وکړه، یروشلم یې فتح کړو، 9 لک اسرائیلیان یې د غلامانو په شکل کې عراق ته بوتلل. د یو څو وخت نه پس هغه خلک هغه افغانان یا اسرائیلیان د عراق نه وتښتېدل، څوک افغانستان ته لاړل، څوک مدینه منورې ته لاړل. خو یاد دی وی چې تاریخ لیکي چې د مدینه منورې ته چې کم تلی وو او په افغانستان کې و د خلکو په خپلو کې رابطه قائمه دایمه و تماس یې ټینګ. ملګرو تاریخ لیکي چې مدینه منوره کې چې کله اسلام په پرمختګ وکړو نو الته چې کم اسرائیلیان یا افغانان موجود وو د خالد بن ولید په واسطه یعنی په اجازه باندې کیس نومې یو اسرائیلی یا افغان ته دعوت ورکړو. کیس مدینه ته لاړو او هلته سره د 40 کسانو اسلام قبول. نو ملګرو دلته اوس پرویز شاهین وایي کیس عبدالرشید نه چې کم اولاد ډیر شو هغه پښتانه شول. نو هغه سره چې کم 40 کسانو ایمان راوړو هغه څه شول. د دې جواب دا دی چې د کیس عبدالرشید اولاد چې کم هغه پښتانه او د افغانه اولاد افغان دي. نو ملګرو کیس عبدالرشید په خپل هم د افغانه د اولاد نه دي. نو په اصل کې دغه ټول یو اولاد د افغانه اولاد افغان دي. ملګرو یاد دی چې پښتنو یا افغانانو د پیغمبر علیه السلام سره په مختلفو غزاګانو کې برخه اخیستې وه، او خصوصا یې په خیبر او فتح مکه کې ډېر زیات کردار لوبولی دی. تاریخ لیکي چې د کیس نوم عبدالرشید پیغمبر علیه السلام یې و، او فتح مکه نه وروستو خالد بن ولید کیس عبدالرشید ته خپله لور په نکاح کړې وه. تاریخ لیکي چې پیغمبر علیه السلام پیشنګویي کړې وه چې د کیس اولاد به ډېر زیات شي او د نړۍ په ټولو قامونو به غالب وي، او دا به د اسلام د پاره داسې ټینګ وي لکه څنګه چې د کښتۍ مرکزي لرګی بتهان ټینګ دی. نو داسې د بتهان سره پښتون او په پښتانه باندې دا خلک مشهوره شول. ملګرو تاریخ لیکي چې کیس عبدالرشید چې کله افغانستان ته راغی نو هلته د اسلام تبلیغ شروع کو، او په 1688 عیسوي کې دی مړ شو او د کڅۍ د غره په سر یعنی په تخت سلیمان خاورو ته وسپارل شو. او ځینې مورخین لیکي چې کله محمد بن قاسم 912 کې په سین باندې حمله وکړه نو د پښتوان قبیلې د هغه سره ډېر ملاتړ وکړو، یعنی په دې جنګ کې برخه واخیسته. نو داسې د پښتوان نوم په پښتون باندې مشهوره شو. او ورورجانه دلته ډېر دلیلونه دي، خو یو خبره کاوی ده چې پښتانه افغانان یو قام دي او بني اسرائیل دي. او زه دا وایم ما چې څومره د اسرائیلو تاریخ کتلی دی نو که موږ وګورو پښتنو او د اسرائیلو په خپلو کې څه مشترک دي، ډېرې خبرې مشترکې دي، خو یو څو دلایل زه درکوم. یوه خبره خو دا ده چې کله په پښتون وطن کې یو بچی یا ماشوم پیدا شي نو موږ ورسره یا چاړه ږدو یا ورسره لاروکې ږدو
یا ورسره تبرج دو مطلب داسې شیش دو او زمونږ دا عقیده ده چې د دینه مطلب دی پیریان مریان یا بلوچ چې څومره هغه دی هغه یریږي په اسرایلو کې نن هم دا روایت موجود دی او دویم غړ دلیل دا دی چې په پښتنو او افغانانو کې نن هم خزه په پیسو دی پلایا نشته او په اسرایلو کې نن هم په پیسو دی پلایا نشته نو پښتانه واقعي بنی اسرائیل دی او د حضرت یعقوب علی السلام اولاد دی د بنیامین اولاد دی چې جرای د یعقوب علی السلام پورې رسی